لیدونکو د پسرلي په ښکلي موسم کې زما د مینې ډک سلامونه. د ګلانو د خوشبویۍ او تراوت په څیر زما مینه او درنښت تاسو قبول کړئ. هیله مند یم چې هر چیرې خوشاله آرامه سوکاله اوسئ او د پسرلي په دغه ښکلي موسم او د دغه ښکلي موسم پر رسیدو سره تاسو هم په کورونو کې چم گاوند کلی کې هر چیرې چې یاستئ سیمه کې مو په دې هڅه کې اوسئ چې د هیواد په پاکوالي د هیواد په ښایسته‌توب او ښکلا کې پوره او بشپړه ونډه ولرو. موږ هم دغه ښایسته کوچنی خو له مینې ډک بلکې هم دی چې هر کال هڅه کوو چې ګلان پکې کېږدو او بوټي ګلدانۍ ګلان کېنوو او تر څو چې هم زموږ لپاره یو ډېر د آرامښت ځای اوسي چې همیشه راځو دلته چای چکو کینو یو څو دقیقې سکون مومو او هم دغه ګلانو پرش کې د هوا اکسیجن هر څه پاکوي. موږ هم خپل ونډه ادا کوو. نو زه حسینه همدرد یم او تاسو د حسینه همدرد یوټیوب چینل څخه زما یو بل او نوې ویډیو ګورئ. هیله مند یم چې ویډیو ته پای سره وګورئ، ښایسته کومنټونه وکړئ، ویډیو حتما سره شیر کړئ، سبسکرایب هم هیر نشئ. ملتیا مو کړئ. لیدونکو ټول نه مهمه ده چې بعد زه قایجان لارسو لخيره ګلانو پسې نوې بوټي واخلو، نوې ګلان واخلو. د کوم ګلان اخلو د کوم سیمه څخه اخلو، په کابل کې د ګلانو بازار څنګه دی او کوم نوې بوټي او ګلان راوړل شوی دي دا به ټول تاسو ویډیو کې وښیم. بیرته راځو کوړه او هغه ګلان چې اخلو هغه به دلته تاسو ګلدانۍ ویني. د زمونږه خاني ګلدانۍ دي چې په دوی کې به ټول منظم ایګدو جوړو به پاکو به او دغه خالی ګل بالکن به تاسو وګورئ چې موږ څو ورنه جوړو او آیا خاصه کیږي کنه. حتما نظر مو سره شریک کړئ. چې چیرې خوښ مو شه کې چیرې غوښتل مو کوم تغیرات بدلون زب کړولم حتما کومنټ وکړئ. نو په خیر سره بلار سو په ګډه سره تاسو به هم ځان سره بوزو یو ښه چکر به کابل جان در باندې وکړم. ملتیا مو وکړئ. قدرمن لیدونکو لکوره ما حرکت را وکړ او په دې نیت چې لاړ سو د خپل بالکن لپاره ښایسته او ښکلي خوشبویه ګلان واخلو. نو ورور نږدې کېږو چارایي پروانه دو هر دفعه د چارایي زه د چارایي سرسبزي په نامه غلطم. نو نږدې یو لاړ به سو وګورو چې کوم نوې بوټي او ګلان راغلي دي. خیال یاد مې ونه چې قایجان لکه تخم مې هم پکار دی چې هغه هم واخلم و بکر انشالله چې خرش نسی او ده هم چرای پروانه دو. نن کابل کې شکر اسمان صاف دی، لمر دی. تیر ورځ خو ټول ورځ باران اوریدم. ده هم د کابل جان ښکلي او ښایسته بلډینګونه. هر چا چې د تعمیر جوړ کړی دی البته د بلډینګ ډیر ښایسته نمای ورکړی ده او ښه افتاروخه هم دی. موقع جان ټول ورځ په افتاروخ کورونو پسې ګرځو. سلام دوستان عزیز، خدا کنه جور صحتمند باشین. امروز برآمدیم که طرف گلای مقبوله یک دیدنش هم کنیم و بگیریم. هم ما خو معتاد گلا هستیم و جای سبز کلگی خوش داره که سرسبز باشه و گل باشه دیگه. به چهارراه آمدیم گشته میریم. این ساحه پروان دو که هسته کلش چیز هسته گل فروشی هسته و ما آمدیم که گلای مقبول یاره با بالکن خود پیدا کنیم و بگیریم ببریم. باز شما بیننده باشید جورش میکنیم، بالکن هم جور میکنیم، میبینیم که در کدام طریق چه قسم جور میشه و چقدر تغییرات میده بالکن ما. حالا خب شاید دیده باشین ویدیو رو باز میبینیم که اول خالی شده کلش، گلای ما کلش خراب شده. چیز فصلی میباشه و چیز دیگهش که هست مقاماتش تا چقدر کمی باشه اما قدر هست. ما کوشش میکنیم یک چیز بگیریم که چند ماه باشه. دقیقاً گلکا هست زود فصلی هست. لیدونکو د قایجان پتونی ګلان ډیر زیات خوښیږي ځکه چې همیشه تازه په تازه ګل کوي او همیشه یعنی ښایسته وي. دغه لپاره بیا هغه فصلی دي. یو دوه موسم وي بیا خرابېږي. مونږ راورسېدلو موټر به کته سو تاسو ملتیا وکړئ. يا نور الهلال
أقبل تعال فالشوق طال والقلب السماء نحو السماء مترنما لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب فيك الحب زاد عم العباد يا خير زاد رمضان يا شهر الصيام فيك أذوق حلاوة الإيمان لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب كم هواك يا شهر الصيام أنا لن أنساك فأنت في قلبي دائما تبدي الأيام ودعائي كل يوم ربي تقبلنا يا ربي بلغنا رمضان. ګلونه ټول کوم د الله پاک طبیعت دی او ښکلی طبیعت دی، بېلابېل ګلان بوټي. تاسو ته ګورئ دا څومره ښایسته شکل لري، دا د ډالۍ ښایست دی، بل چاته نه ډالۍ کوم. ډېر ښایسته دی. موږ هر وغلی ګورو چې کوم ګل به مو خوښ شي او کوم ګل به هم واخلو. واقعا ډېر ښایسته ګلان دي، ډېر زیات. کاشکې زموږ غټ حویلی وی چې د هر یوه نه خو مې حداقل یو نمونه اخیستی وی. که نه قیس جان؟ موږ خو کوشش کول چې حولی خو دې رنګ ته ګورو، ټول متفاوته رنګ.
او دا هم ټول د کاکتوس کورنۍ بېلابېل نوعې دي. دا موږ هم یو شمېر ګلان واخیستل له بېلابېلو ګل فروشیو څخه. یو غټ ګلداني ځینې نور ګلان پکې کېښودل سي، ګلدانۍ پکې کېښودل سي، هغه مو هم واخیسته. تاسو ملتیا وکړئ، ویډیو راسره وګورئ چې خپل ښایسته بالکن څه ډول جوړوو او کوم ګلان مو واخیستي دي. منتظر اوسئ ګلونو. لیدونکو دا هغه ګلان دي چې موږ واخیستل. خدای دې وکړه چې ځکه د باندې ازاده فضا ده چې په غږ کې ډېر شور مشور رانه سي. نو زه به تاسو ته در وښیم. تر اوسه مو په ګلدانیو کې نه دي ایښي، یوازې غواړم چې هغه ګلان چې اخیستي مو دي هغه تاسو ته در وښیم. او دا هم دی بېلابېل ګلان چې زما د قیجان خوښېږي او واقعا هم ډېر زیات ښایسته دي. دا هم ګلبرګونه دي چې 4 رقمې دي، 4 نوعې دي. دا هم خوشبو وي. دا ګل زما ډېر زیات خوښېږي ځکه ډېر ښایسته ګل کوي. 2 رنګه، یو زیړ او یو هم نارنجي رنګي. او دا مې هم ډېر زیات خوښېږي. دا هم بل. نو لیدونکو ملتیا مو وکړئ. دا بالاخره اوس ټول په ګلدانیو کې سره منظم جوړ کړو. لیدونکو قیجانو شروع وکړله د ګلانو په جوړولو او کینولو باندې. اول یې غوښتل چې خپل د خوښې وړ ګلونه چې پتوني دي هغه کینوي او جوړې کړي. نو مخکې له مخکې به زه ورته وایم چې خسته دې نه اوسي ځکه چې کار یې ډېر زیات دی او روژه هم ده. سلام دوستای عزیز، خدا کنه جور صحتمند باشین. ما مصروف گل شاندن هستیم دیگه. امروز وقفه پیدا کردیم از خاطر که ایده گرفتیم اگه زود نشه نمیشه باز خوش نشه. گلای زیاد نازک هسته پتنی و ما کوشش داریم که اول زود بشانیم در گلدان که بتیمش که خشک نشه. با مرحله مت نوبت کلش میه. یعنی رمضان هم از خو از این کار ترست که لذت میبری. یکی خو سبز است، ذهن آرام میکنه، آرامش ذهن است دیگه. اعصابت خوب آرام میباشه که هم کار کو هم لذت میبری هم ثواب. گپ یکان تا هم خرما. بله. او چه خیسته بلک دی پیدا کرده قیجم. ولی بیل زیاد خوبی تندولک دی دیگه. برای زمین گلدان ها جور شده و ما متاسفانه چی بگیم که ایره زیاد مشکل پیدا کرده. راستی هم ډېر پسې وګرځېدلو او بالاخره پیدا هم که هغه هم داسې وخت نور دکاندار خپل دکان بندوه. موږ لا باید موږ دا بیل واخلو. آخری وقت که پیدا کرد. دوستان عزیز گل جاندن ما ادامه داره و یه هم گل جیریبند میکشه. گل دلخواه سینه تصمیم وګو. لیدونکو موږ ګلان تقسیم کړي دي. نیم ګلان د قیجان په خوښه دي، نیم ګلان زما په خوښه دي. ول داسې ګلان دي چې د دواړو خوښیږي. گل هست که گل کی خوش نداره. هر چیزی که باشه گل است. صاحبش هم گل است. صاحبش هم گل است دیگه. ما شروع
قدیم برش باش که نام خدا سعی کنن گلکای ازیره ماشاءالله که نظر نکنن گلکایش. مقصد ماشاءالله ویلیدون که ځکه ګلان ډیر زر نظر کیږي. ما دیگه بنابرد همه یک تا گلدان جور کرده میریم ویدیو وقتا میگیریم پس کلش گرفته نمیتونیم شاید سرصدا زیاد است. سرصدا هم ویدیو هم زیاد طولانی شد و وقت شما را قدر زیاد نمیگیریم اما قدر شوه که از لذت ببرین از گلشاندن و از گل دیدن. بلکل دوستای عزیز قسمی که پیشتر گفتم که گلشانی ادامه داره و ای هم هست راد کرانی. میگه ای راد کرانی دیگه خودتان میفهمید چی رو میگه ملکی شب هسته و از طرف شب دیگه بوی از این زیاد خوبش هسته و اگه نگاه کردین باز وقت میفهمین که بویش در کدام حد در کجا میرسه. زیاد یک جای باشه زیاد دور فاصله هم که داشته باشه بویش میرسه. خیلی نیز مونگه پاس منزل لاندی منزل دواره نو خوشبویی به استشماموی ده دلیدون که گوری خیر ما همسایگان تا هم برسی. کوشش کنن که به همسایه هم خیر برسه. اول از صد خیش کده یک همسایه میگردی میگه ما میگیم که به همسایه هم خوش باشه هم خیر ما خوش برسه یک ضرر برسه. ولی دون که در گلان دی ورځ د خونه ډیر عادي دي ایتس ولی د شپې خونه ډیر زیات دغه ماښام سینو خوشبویي شروع کیږي تر ساره پورې. لیدونکو بیا هم سلام او ستړي مشه د ویډیو دوام ته هله منم چې ویډیو مو تر دې نه منه خوښي وړ ګرځیدلې اوسي او د خپلو خاصه ګلانو او ونو لیدو څخه مو خوند اخیسته وي. لیدونکو موږ هم د خپل بالکن لپاره او ځینې ګلان هم د اوتاقونو لپاره یا د سالون لپاره په دغه خاصه ګلدانۍ کې ځای پر ځای کړل. قیجن ډیر زحمت وېسته او ټول ګلان په ګلدانۍ کې کېنول شول. او بخنو کله شور ماشور غږ ډیر وی دل پرڅه آزاد فضا نو دی باندې هم موټر تیر بچیږي د غل پر ځبه مخبل خبره را لاندې کوم زموږ بالکن تیار شو. ځینې ګلان د دونه انتقال کیږي دنه د هغه چې مثلا موږ غوړو هغه په سالون کې کېږدو نو هغه به الته انتقال کو هغه به خیر تاسو راتلون کې ویډیوګانې کې وینئ چې د اختر لپاره چې چمتواله نیسم د هغه ګلدانۍ به چیرې خودل کېږي په څه ډول به خودل کېږي هغه به د بل ویډیو خبره وي. او اوس هم یوازې غوښتل چې تاسو دغه درو هم چې په نتیجه کې یا در نتیجه بالکن زیبای ما این قسم آماده شد و تمام گلا را در گلدانی‌های مقبول ماندیم. بیا هم وایم گلون لیدون که تاسو هم ولو که زموږ بالکن ډیر وړکای دی ولی ډیر خدای ناس ځای لري ګلانې پکې ځایږي خاصه ګلان یک دوست ترڅو یعنی روسل دی اکثرا کله چې روزه خلاص ول زو قیجن د سار سبانری یا سار چای هم دغه بالکن کې نوشیجان کو او مازیګری هم چې مرلک کم رنگ است یا ډیر تیز نه و بیا روز قرار دلته کې نو ډیر خدای
دی دغه لپاره وایم نو تاسو هم کولای شئ چې بالکن لري یا ویلای لري حتما ګلان کینوي نیدل پرڅه هم یو خو ذهن آراموي بل د اکسیجن په پاکوالي کې د هوا په پاکوالي کې خپل نقش لوبوي نو کلون لیدونکو له تاسو ټول څخه ځانګړي مننه کوم البته خپل مرغۍ مې هم راوېستلې ورسره له 3 نیمه میاشتې چې په دینه نه وی یعنی قاعده وی دل پر چې هوا سړه اوس مې راوېستلې نو تاسو به هم خاصه غږونه اورئ هله منم چې تاسو هم خوښ شي زما باندې خو پرنده مرغۍ الوتون کې ډیر ځات ګران دي هیڅ لغات څخه نستړي کېږم هیڅ را باندې بد نه لګي ولو که د خوب په کوټه کې هم وي چې د انسان د خوب راوي کې ځکه عادت مې کړی دی یو بل وایم چې د الله پاک څخه صفات وای نو هغه هم د الله پاک یو موجود دی ولې باید یو انسان ورنه بد راسي یا کرکه ورنه وکړي نو ډیره زیاته مننه کوم ګلونو لیدونکو ځانګړې مننه چې زما د ویډیوګانو لیدونکو یاستئ خاصه کومنټونه کوي منتظر اوسئ د اختر لپاره ډیره زیاته ځانګړې خبرونه درته لرم ډیره زیاته چې واقعا په زړه پورې دي او واقعا ستاسو هغه څو شی وی چې ویني مطمئنا چرته کې تمامېږي الله ماشه دغه ګلونو په څیر عمر مو د دې ګلونو په څیر باندې مو اوسه ول د همدې خاصه ګلونو په څیر خاصه اوسئ تر او تازه اوسئ خوش زبان اوسئ خوش کلام اوسئ او ژوند مو هم همدغه سي رنگین و گلوری باشه الله پامان خوشحال وقتونه